د سودان د انتقالي پوځي شورا مشر عبدالفتاح البرهان د خالي پرز د ګرځبندیز لري کولو او د بیړني قانون تر لاندې د نیول شو کسانو د خوشي کولو اعلان وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې د هیواد د معاملاتو چلولو لپاره بعد 2 کلنې انتقالي ولسي حکومت جوړ کړي. هم د خالي پرز په خرطوم کې زرګونه مظاهره کوونکو د ولسي حکومت جوړولو غوښتنه وکړه. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د خالي پرز د خپل نوې کابینې چې د فتح ګوند لغړو جوړه ده لوړه واخیسته. اقتصاد پوه او د عباس یو سلاکار محمد اشتیا د غربي څنډې د وزیر اعظم په توګه وټاکل شو. حماس ډلې چې په غزه کې واکمني لري د عباس دا ګام د فلسطینیانو د وحدت پر ضد بدلې دي. د اتوار پرز بنګالیانو د خپل نوي کال لومړی ورځ د ډاکې په لارو کوڅو کې له ډولونو سره پر عکسونو او سندرو ویلو ولمانځله. په مراسمو کې شامل یوې ښځې هیله وښوده چې یو آرامه کال به ولري. هیلهمنه یم چې د هیواد وګړي به له مذهبي اختلافاتو پرته ګډ او خوشحاله ژوند وکړي. همدا ورځ بیا د ګاونډي هند په ځینو سیمو کې د لوګرو د ورځې په توګه لمانځل کیږي.